Okay, Bismillahirrahmanirrahim. राजू तेरे ورځ چې کوم درسونه موږ ویلې په باینانس کې سپاټ مارکیټ مو ویلې او فیوچر مارکیټ دواړه مو ویلې. نن راځو په عمل کې د باینانس په مارکیټ کې چې موږ باینانس اپلیکیشن انسټال کړی ده همدلته مې انټری وکړه چې که تاسو باینانس ته انټری وکړئ تاسو باینانس داسې انټرفیس راځي. ښه دا د باینانس انټرفیس ته دا څومره څه کې چې ښکارېږي دې کې بعضې دي چې وخت ډېر وتلی بعضې لنډ وتلی ده بعضې دا نیو چې کوم دي دا اوس لنډ شوي دي په لنډ وخت کې لنډ شوي دي. ټاپ ګینر چې دي دا هغه سکې دي چې دی په لنډ وخت کې مینوال زیات پیدا کړي دي او خلکو ورباندې ډېره سرمایه‌ګزاري کړې ده. نو دغه لاندې تاسو وګورئ ټولې سکې دي. ښه نه دا د جګوال او ټوال نه خلا 0.20% دا څنګه سکه نن څنګه جګه شوې ده دا پرسنټیج د انکریمنت ده. او تاسو بي ټي سي وګورئ بي ټي سي نن چې دا 1.9% څنګه شوې ده قیمت پورته شوې ده. دلته چې راغلو نو موږ په هره سکه باندې تاسو کلیک کوئ. مثال موږ BNB باندې کلیک کوو چې کله موږ BNB باندې کلیک وکړو نو داسې شکل موږ ته مخته راځي. صحیح ده د BNB ګراف موږ ته راغی چارټ والا سره راغی د BNB چارټ تاسو ته راځي. اوس تاسو دلته وګورئ څه لیکل شوي دي سپاټ لیکل شوي. ښه اوس موږ تاسو کار سره ول سپاټ سره کنه اوس که موږ تاسو غواړو چې سکه په همدغه قیمت کې واخلو دلته واخلو. صحیح ده نو دې لپاره موږ څه کارو سپاټ کې مارکیټ آپشن ته راځو چې راځو مارکیټ آپشن ته راځو. اوس BNB په څو کې ده $1150 کې ده. نو زه یې اوس واخلم که وانخلم ما تاسو ته خبره وکړه که نه ډایرکټ موږ ځکه نه اخلو موږ څه کول RSI څه ګورو نو موږ باید اول RSI انډیکیټر وګورو. RSI موږ ته ښایي چې سکه اوس اخیستلی شي اوس یې نشي اخیستی. کوم زون مې ورته ښودلی و تاسو ته ما ویلې ول چې څو باید وي که چېرته RSI څنګه وي 500 نه لوی وي که نه څه وي د 500 نه لوی وي بیا څنګه کو بدل شوی دی دا اوور باټ وایي. څه ورته وایي اوور باټ ورته وایي چې کله RSI د 500 نه پورته وي څه ورته وایي اوور باټ ورته وایي. اوور باټ څه معنی چې ډېر اخیستل شوې ده ته باید هغه ټیم کې سکه وانخلې ته باید منتظر پاتې شي. کله چې RSI د 500 نه ښکته وي څومره وي RSI څه وي د 500 نه کوچنی وي بیا څه وایي ورته دلته لیکو RSI کوچنی شي تشنه د 500 نه بیا ایکول چې وي اوور سولډ وي څه وي اوور سولډ. اوور سولډ څه معنی اوور سولډ په دې معنی باندې چې یعنې سکه ډېره خرڅه شوې ده اوس چانس د دې چې واخلو. دا فی الحال لپاره ښه فی الحال لپاره مثال که تاسو کار کوئ وروسته مثال موږ د لپاره غټ انالیسس کوو تحلیلونه کوو چې یو سکه څنګه واخلو. فی الحال د RSI استعمال ښیو څه ښیو د RSI استعمال په مارکیټ پرایس کې ښو. ټیک ده که تاسو چې ته مثال درتنګ یاستئ غواړئ لنډ وخت کې سرمایه‌ګزاري وکړئ ډایرکټ نو که ته یو سکه اخلئ باید چې ته وګورئ RSI ته باید وګورئ. نو راځو RSI کوم څه معلومو ټیکنیکل انډیکیټر ته راځو چې راځو معلومیږي ته دلته به راشو ټیکنیکل انډیکیټر ته راځو په دې چې کلیک وکړل دا به تاسو چې ولیکئ تاسو لیکئ RSI دا ریلیټیو سټرینګث انډیکس په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو چې په دې کلیک وکړو نو ګورئ موږ سره څنګه شو موږ سره RSI دا یو ختموم موږ سره دوه راغلي که نه تقریبا 3 راغلي 3 کلیک هم پرې موږ وکړله
اوس تاسو وګورئ ما څه ویلي بره که چېرته آر اس آی لوی در چی وي 50 وي څه وي ته وایي دا زه ایډیټ کوم درته آر اس آی صحیح ده لوی در چی وي 50 ده که نه نو بیا چې وي هغې ته اوور باټ وي نو بیا به تاسو نه اخلئ بیا به تاسو منتظر پاتې کېږئ تر څو څنګه شي آر اس آی اوور سولډ ته راشي چې ته راشي اوور سولډ ته راشي اوس تاسو وګورئ لاندې دا د آر اس آی چارټ ده چې ده دا وګورئ دا ټول د آر اس آی چارټ ده دلته موږ سره 40 ده ښکته چې راشي موږ 30 کېږي لاندې هم 20 پورې خبر راځي بره وګورئ دا 50 ده ما تاسو دا خط ښودلی صحیح ده دا 50 ده دا 50 چې موږ برابرو مثال زه یو هوريزونټل لاین اخلم تاسو ته دا زموږ 50 شو صحیح ده له دې نه بره زه آر اس آی چې بره وي نه اخلم چې لاندې وي سیکا اخیستلی شم صحیح شو له دې خط نه چې بره وي منتظر پاتې کېږم او چې لاندې وي اخلم به که فی الحال تاسو غواړئ چې شی سیکا واخلئ فی الحال لپاره ښه وروسته خو مونږ بیا غټې غټې تحلیل کوو د شیانو لپاره کوم یو دا اصول د رسایل لپاره دي دا جنرال اصول دي او دایمن اصول دا شی دي اوس دا وګوره رسایل خپل ګراف ته ښیي که نه هم اوس رسایل کوم ځای کې ده دلته ده ګوره په اویا یو اویا کې ده څومره پورته شوې وله تر 2 اتیا پورې پورته شوې وله نو که تا دلته اخیستې وله هلته وګوره 2 اتیا دا ساحه ده نو ستا تاوان کوو که نه که تا رسای ته کتلی نه وای او ته ډایرکټ دا قیمت واخلې څنګه کې ته به هم تاوان کېږي که نه اوس فرض که منلال ته اخیستی وه منلال ته اخیستی او رسای ته کتلی نه وای نو اوس به منلال په ګټه کې تاوان کې به څومره روپۍ تقریبا 10 روپۍ 10 ډالر تقریبا تاوان کې نور هم راښکته کېدله پې تر دې صاحب وي ته امکان نه راوغورځېږي دا وګوره تر دې زون پورې او تر دې زون پورې نو ممکن تر دې تاوان کې ورځېدلی بس وي دې لپاره موږ چې ته ګورو آر اس آی ته ګورو آر اس آی په څو کې ده اویا کې ده که نه نو زه یې نه اخلم چې نه یې اخلم زه منتظر پاتې کېږم که نه چې منتظر پاتې کېږم چې نه استفاده کوم زه لیمټ نه استفاده کوم اوس که نه ځکه زه اوس نه اخلم که نه که اوس یې اخلې خو بس فرض که آر اس آی په څو کې وله دلته وګورئ آر اس آی څو ته راښکته شوې ده دلته وګورئ 22 کې ده ګوره نو که تاسو دلته اخیستې وای دې پوینټ کوم ځای ده دا ساحه ده وګوره نو په تا په څو کې اخیستې وه 950 کې دې اخیستې وله نو اوس به تاسو څومره ګټه کړې وله ګوره دا فتن اخلي مارکیټ ده اوس دا مارکیټ ده چې ته اخلي اوسه اوس که زه فرمایشتي پاتې کېږم او غواړم چې آر اس آی ښکته راشي بیا 10 ته راشي یا 40 ته بیا راشي نو بیا څنګه کوم بیا لیمټ دا وګوره که نه دغه تاریخ ان شپږم سپتمبر باندې تقریبا نن لا نه شل تقریبا نن زم ده تقریبا لس نه ورځې مخکې چا پی ام بي اخیستی وی نو اوس به څومره ګټه کړې وه اوس تقریبا 200 ګټه کړې وه چی په کتو باندې یا رسای په کتو باندې وګوره رسای کوم ځای کې ده دې ګوره نو اوس که ته غواړې چې په همدلته واخلې ته باید مارکیټ نه استفاده وکړي څومره د هغه څه مارکیټ تیار مخکل پرایس ته چې کوم پرایس وي پرایس نکل ته اړتیا نه اوسېږي فقط راشه څومره روپو اخلې مغه ولیکه مثال ته غواړې 1000 روپو مثال ته غواړې 2000 روپو اخلې 2000 ولیکه ورته او څنګه کا پای بین بي وکړي چې وکړي تاسو سره اکاونټ کې پیسې وي ته بس نه کې ته کولای شې سل په واخلې
کولای شي 0 کوم واخلي کولای شي د پیسې کوم دا اکاونټ د پیسې د بانک د ډیپند تا باندې کوي د ډیپوزټ میثود باندې هم کېدل شي انلاین هغه څه افغانستان بانکونه نه کیږي نو خارجي بانکونه کولای شي انلاین به واخلي دغه بای کرپټو د ویني بای کرپټو کې ډایرکټ اغستلای شي او کنه دلته بیا ما ویډیو درلېږم د ګروپ کې هغه وګورم دلته اسلام کې خلک دي تاسو څنګه کې ډایرکټ تاسو ته پیسې اکاونټ ته لګي یو اس ډی ټی څنګه کوي تا خپل بایننس آی ډي ورکوي ورته بایننس آی ډي چې ورکړه ورته ډایرکټ ستا اکاونټ څنګه کیږي پیسې راځي او یو بل کوډ هم د چې هغه ته موږ ټي آر سی کوډ وایو څه ورته وایو ټي آر سی 20 ورته وایو هغه هم ستا یو مشخص اډرس ته هغه کاپي کوي هغه ته ورلېږي چې هغه ته ولېږي هغه ستا اکاونټ ته پیسې لګول شي کله ته غواړې هغه ته پیسې ولېږي ګټه وکړي هغه ته خپل کوډ را لېږي یا ته خپل بایننس آی ډي را لېږي بس تا هغه انټر کوي او پیسې هغه ته لېږي ډیپوزټ میثود د خیمه ویډیو شته ویډیو در کوم هغه باندې ډیپوزټ کیږي ٹھیک ده نه ګوره ها دا شې شو دا شکل لدی برابر شو سره ګوره ها نو که تاسو وایئ چې مثال زی واخلم ته کولای شي د 500 ډالر هم واخلې تا 500 چې اخلي نو څنګه کیږي تا ته مستقیم په همدې ځای کې څه کوي په همدې ځای کې مستقیم تا ته یو انټری لګي دلته بدل شي دلته مستقیم مارکیټ کې ساينټری بلته لګي انته و بن بدل توخله خو آیا وسه خسل خیارتیا وا باید سکشن څنګه شو منتظر پاتې شو کنه نو سو ته منتظر پاتې کېږم چې ارسای سو تراشي فرض کړي و سره سای په دې ځکه دا ته باندې دې سای تر غورځي ګرسای چې ترازي ارسای ته باندې غزون ته راسي دا صحیح قیمت کوم زیاده دې صحیح قیمت فرض کې تزرو کې واړي سو کې واړي په 0 روپو کې واړي ته وای په 0 روپو کې واخلم اوس وجیک ده کنه نو چې جیک شوی را بچ چې تاسو استفاده چ نه کو لیمټ نه کو کنه ګوره که تاسو حال کې اغسته خو اوس مو واغسته مارکیټ وو اوس زویم چې دا ار اس آی جیک دا باید ار اس آی څنګه شي خطه شي اوور سولډ راشي کنه چې تراشي ار اس آی کمزون تراشي اوور سولډ تراشي باید د 50 نه کوچنی شي چې کله ار اس آی د 50 نه کوچنی شولا ته به څنګه وکي ته به کولای شي چې انټریو کې پای انټریو کې نو هغه لپاره ته باید منتظر پاتې شي کنه چې منتظر پاتې کېږي ته باید تراشي لیمټ تراشي تپسو کې غواړي دا هو کې مثال ته غواړي چې 50 یا په 0 کې واخلي ته براش چې بوله کېلتا 0 بوله کې صحیح شو مثال د 100 روپو غواړي یو بینبي غواړي کنه چې په 0 روپو کې یو بینبي غواړي یو بینبي 100 روپے شي 0 روپے بشي کنه ته غواړي یو بینبي واخلي ها یو بینبي څنګه شو 0 روپے تا شو بس ډایرکټ بسنګ کې بای بور باندې او دا استاد دې کې ټي اس ال پاس هغه په دې کنه هغه په فیوچر کې کار صحیح ده ټي پی شام څنګه کو بیا په فیوچر کې کارو فلحال په دې کې تاسو د غزدا کې بیا غي چې په فیوچر کې استفاده کولای شو چال تم ذکر بیل ته هم استفاده کولای شي صحیح شو دلته به هم څنګه کولای شئ نه استفاده کولای شي بیا تاسو ډایرکټ څنګه کوي تاسو به ډایرکټ بای پی وه نو بای بسنګ شي بای آرډر به کوم ذکر راشي د بای آرډر به تاسو په 0 کې راشي مثال دا سهاله ها ستا بای لیمټ بچي ته لګيږي ستا بای لیمټ بدلته لګيږي بایینګ لیمټ بشي صحیح شو ها ستا بای لیمټ چې ته لګیدا دلته زه پزش دې بس پرابلم شته نشته پرابلم ښه اوس فرض کړئ چې امان الله دلته څنګه بایک دلته سکا
سکه څنګه کړه په دې ځکه واغستله چې دلته واغستل شي اوس دا غواړي بره خرڅ کی کنه څنګه کی دا غواړي چې دا سکه بره خرڅ کی چیرته خرڅ کی دلته واغستل شولا اوس به تخ به ټاګي ټاګي کنه ګټ لپاره دا اوس مصرف دا بیزی دا اوسګار نه چې مارکیټ ته کینی دا غواړي چې سکه دلته خرڅ کی دا کوم زنده مثال په $100 ګټه کې خرڅ کی اوسو کې په $100 ګټه کې خرڅ کی نو فلحال خو قیمت کوم ځکه دا فلحال قیمت دلته فرض کړه راکته شو دیجن راکته شو دلته راغی او دلته مان لا قیمت واغسته په زرو کې اوس مان لا غواړي چې ته به د سکی قیمت یو له سو ته وخی ماته خرڅ کا بیا هم لیمټ ده کنه کوم لیمټ ده سل لیمټ ده کنه ویری ګډ نو دلته بچی راشي دلته بس سل لیمټ راشي کنه تاسو څنګه کوي تاسو بدلته سل لیمټ کړئ په دغه ځون کې خاصل لیمټ به څنګه دی ته باید اول سکه واخلې کنه اول چې سکه واغستله شوله تاسو سکه په اکاونټ کې راغله د هغې نه وروسته څه کولی شي سل لیمټ کې غوستلی شي چې د هغې د اخیستې نه وي امکان نه لري چې ته سل لیمټ نه استفاده وکړي نو را به شي چې ته به راشي سل ته به راشي بای کې مو واغستله په سل کې څنګه کوو په سل کې خرڅوو په څو کې مو اخیستې وله په زره کې واغسته اوس غواړم زه په څو کې خرڅ کم په یو لسته کې کوي زه خرڅ کم څومره خرڅای فرض کا نیم بیم بي خرڅای تا خو یو بیم بي اغسته کنه اوس ډیپند تا باندې کوي که غواړې ټول بیم بي خرڅ کړي سل به صدقه که غواړې نیم بیم بي خرڅ کړي 50% کا دلته هم د کوله شو کې 1500 ولې کې ورته صحیح ده ګوره 500 کې څومره راځي تا ته بیا 4.50 بین بي راځي ورته ته کوله شي د پیسو مطابق هم خرڅ کړي او کوله شي چې دا نه لیکي ورته میلی کا اټس اوکے فقط راشه دا سو کا دا وته 50% کا چې 50% کې نو تا ته بدل ته څنګه وږي تا ته بدل ته نیم بیم بي خرڅ کړي نیم بیم بي وسو راشي $500 وش ته په نیم بیم بي کې $50 څنګه کې ګټه وکړي او نیم بیم بي وتا سره پرابلم شته دي کې نشته ها دا د سپاټ خبره ټیک ده څنګه دغه چې تا واغه د ستا په سپاټ اکاونټ کې ښکارېږي به ته خپل اکاونټ راځي چې اکاونټ راغلی نو څنګه کېږي ستا په اکاونټ کې مکمل مسائل معلومیږي تا ته دی والټ کې تا ته معلومیږي ښه مکمل والټ ته چې راغلی والټ باندې چې کلیک کې ستا په موبایل کې تاسو څنګه کېږي تا ته معلومیږي بیا سپاټ کې چې تا دغه شیان اخیستي دي د ټول ستا مای ایسټ کې معلومیږي چې معلومیږي مای ایسټ کې دا وګوره اوس ما تقریبا ما سره د $15 چې ده ان تقریبا ما سره 1500 یو لکو 15,000 دي که نه 15,000 یو سود بده شپږ ما سره دي ګوره معلومیږي 15,000 یو سلو دوه د شپږ څنګه دي ما سره موجود دلته دي ها چې کته هغه واخلې ټول ستا په چې معلومیږي ستا په ایسټ کې معلومیږي دا ټول سکه یو مخکې ما غستی به خرڅ کړی دي دا سکه نو کتل دا هغه واخلې مستقیم بدل تراشي بین بي ستا په ایسټ کې بسنګ شي والټ کې راځي دلته خامہ څنګه جوړ کنه سل کې کنه به ته سل ته زګنه سل ته بلاړ شي بین بي پیدا کی صحیح ده بین بي پیدا کړه سل ته براش کزه پزه خرڅي مارکیټ نه استفاده وکړه پاکستان او چاره خرڅه بیت بیت بزي او فرق تاسو سره بیت کوین هم دا ایتریوم هم دا XRP دا چې هر یو خرڅه راشه په ایتریوم باندې کلیک وکړه په ایتریوم چې کلیک وکړه تدا بچی راشي تدا به ایتریوم راشي بس راشه خرڅه کا تاسو تیار موجود دلته والټ کې کنه تا تیار ایتریوم اغسته دا کته غواړې زه په ځای خرڅ کی مارکیټ باندې کلیک کا او زه په ځای
څومره غواړي خرڅ کړي ټول خرڅای ټول خرڅ کا سل به وې څنګه بشي ټول بتاتا خرڅ شي هر یو سکه چی وی ته کولای شي مثال دې تم لیمټ کې دی تزړې تنګي کی مارکیټ باندې خرڅوا او کوي چې نازي په جې قیمت خرڅوم بیا ورته لیمټ ټیک دا ورته انډرستاند مشکل خو نشته ان شاء الله کنه ها یس د لیمټ very good اوس ګره ورنه به ته مارکیټ راځي مارکیټ کې خرڅه فرض کوو دا ATH ده صحیح ده ATH په څو کې ده سلور سوا واتیا کې ده اوس مثال تا دلته لیمټ هم کې خو ورته کوم ځکه په دا غزون کې تا لیمټ هم ورته سل لیمټ کې خو څه په څو کې ورته مثال هغه زون څومره ده فرض کې 15000 ده ٹھیک شو سل لیمټ څو کې خو څه ورته په 15000 کې سل لیمټ کې خو څه ورته اوس ته منتظر یې چې زه غواړم په 15000 کې سل لیمټ ستا لګېدلی ده ستا چې شوی سل لیمټ لګېدلی ده نو ته کولی شي مثال چې راشي مارکیټ ته وکته چې قیمت دلته ده ته یې خرڅ کړه بیته سل ته به راشي مارکیټ ته به راشي که چېرته ستا آرډر نه پاس کېده بیا به څنګه وکړي بیا به لیمټ ختم کړي صحیح شو مثال ته به راشي سل ته به راشي مارکیټ ته اوس قیمت دې ځای کې ده که نه ته حوصله نه کې چې دلته راشي ته غواړې ډایرکټ همدلته یې خرڅ کړې زړه یې تنګ شو ورته چې زړه یې تنګ شو را به شي سل لیمټ سل ته به راشي چې سل ته راغلی مارکیټ پرایس ته به راشي او چې هر څومره غواړي خرڅ یې کړه که چېرته آرډر نه فیل کېده بیا به څنګه وکړي بیا به لاړ شي لیمټ به ختم کړي چې لیمټ دې ختم کړه بس ډایرکټ بس آرډر څنګه شي کمپلیټ شي انډرسټینډ مشکل خو به نه انشاءالله پکې ښه اوس دوهم مارکیټ موږ څه ویلی وو دوهم مارکیټ موږ فیوچر ویلی وو د RSI په استعمال خو پوهېدی که نه کوم یو ګوره دلته موږ سره انډیکیټر معلومیږي دا وګوره اکثر دلته موږ سره وي شو انډیکیټر دا وګوره شو انډیکیټر لیجنډ دی اوس دلته موږ سره مووینګ ایوریج ده دا وګوره دا موږ سره مووینګ ایوریج ده دا خط چې معلومیږي او مووینګ ایوریج یا MA په نوم دلته راوړل شي لایک پسنه کې ختم به کی ستا چارت نامکمل څنګه شي انډیکیټر به ختم شي کوم انډیکیټر چې باټم کې جوړیږي لاندې دلته جوړیږي لکه RSI شو دلته MACD دا مطلب هغه جوړیږي دلته بل شی شو موږ سره سټاپ RSI دا هغه جوړیږي والیوم جوړیږي هغه به لاندې نه ختمیږي دلته لاندې په کلیک وکړي څنګه بشي اما کراس باندې وکړي کې ختم شو باقي هغه چې کوم انډیکیټر جوړیږي برا هغه هم دلته راځي دغه ځکه دلته راځي لاندې چې واسه اوس ختم کړه اما سي به ختم کی ٹھیک ده ها بل خبر موږ فیوچر مارکیټ کړي واسم کړي والا د فیوچر مارکیټ موږ خبره وکړه چې موږ په فیوچر مارکیټ کې څه کوو په فیوچر مارکیټ کې موږ خبره وکړه چې دا ځینې خصوصیات لري چې لري هغه خصوصیات چې ول څه ویل شي اصطلاحات څه ول yes short position او long position نو هغه مسله په دې کې مونږ ویل د کې دوه خبرې نور هم دي یو کراس تا یو بل شیم سره راځي بل مونږ سره بیا یو کراس ته بل مونږ سره آیسولیټ ده ها دا چارج ختم شو ګورې مونږ سره فیوچر مارکیټ کوم څه معلومو هم دغه خوا کې تاسو ګورئ د بایننس تاسو کلیک کې د بایننس صفحې ته ځئ مارکیټ شو باینګ کرپټو شو ټریډ شو تاسو به ټریډ کولای شئ صحیح ده مستقیم تاسو باندې کلیک کوئ د ټریډ څخه تاسو خلاصيږي کار څه تاسو اخلئ فیوچر آپشن دا ده موږ سره ٹھیک ده
تاسو کله فیوچر آپشن باندې کلیک کړئ چې څومره آپشن راځي دا ټول موږ سره فیوچر کې دي چې کې موږ سره دا ټول موږ سره په فیوچر مارکیټ کې موجود دي تاسو کولای شئ دنه هر یو وسیله واخلئ دا وګورئ هر یو وسیله تاسو کولای شئ دنه جګه کې او بیا تاسو ټریډ کوي ٹھیک ده چې د استاد سره راخصل نه کیږي جنس باندې پیسې کې کنه افغانستان ده کنه بایګ ده کنه څه باندې استاد دې تله به سکی دا ده څه کېږي دا څه کېږي ټول سکی دا اصل شي خام بایلان باندې فقط دومره ده چې مثال دلته ستا پیسې د مارکیټ په کچه باندې شي کېدلای دلته ته یو څه اخلي چې د مارکیټ ستا د پیسو مطابق راخته شو تلمنځ وړي تلمنځ استاد کنه دا اوس بیل دی تقریبا سالت ته ده کنه اته $10 واخلي کله دا څنګه سالت هم راځي چې پیسې وایي چې بارسي چې کله ستاره راخته شو تاسو پوزیشن فرق کنه تا کوم پوزیشن راځي مثلا تا لانګ پوزیشن راځي او راخته شو باندې ختميږي او که څومره ستاسو طرف سي هم راګټه کی ها پدې کې کته کته راځي نو که ستاسو کته خاطر خوشي سي کا ته پګړه کې او که ستاسو خلاف بر لاړه تل منځوړي ای څومره بر لاړ چې ستاسو نو سوچته کوي چې کله ستاسو پیسو اکاونټ ورسیږي اماونټ ورسیږي مثال $10 توپی پیدا شو او ستاسو اکاونټ کې $10 دي نو چې $10 توپی پیدا شو ته ختم شو څو پیسې او هغه $10 لمن زوړي کنه $10 څنګه کوي لمن زرتا وړي بیا نګورا موږ سره ټي پی سماناو ټیک پروفیټ وکنه او سیل स्टॉप लॉस صحیح ده دې کې موږ سره دوه اپشن نور دی یو ته موږ کراس وایو څه ورته وایو کراس وایو بل ته موږ آیسولیټډ ورته وایو ٹھیک ده او لاست اپشن چې د موږ سره پدې کې موږ سره یو بل مارکیټ هم راز لیوریج وایو څه ورته وایو دې کې موږ یو بل اپشن دا چې هغه لیوریج وایي ښا او د دې نورسه مثال ټریډینګ کې بل شي راځي ټریډ کې موږ سره مارکیټ راځي مارکیټ ټریډ دا لیمټ ټریډ دا لیمټ دا لیمټ کې څه شي دي بای لیمټ دا او هم سیل لیمټ دا ټول د فیوچر مارکیټ حالتونه دي بل موږ سره کې یو بل مارکیټ هغه ته موږ سټاپ لیمټ ورته وایو څه ورته وایو سټاپ لیمټ ورته وایو سټاپ لیمټ هم په دوه قسمه ده buy stop limit the stop limit or will shida will sell stop limit understand دا ټول څنګه دي دا ټول اصلاحات په دې مارکیټ کې موږ دا ټول اپشن په دې مارکیټ کې موږ وایو ټي پی دا SL دا لانګ پوزیشن دا شارټ پوزیشن دا کراس دا آیسولیټډ دا لیوریج دا مارکیټ دا لیمټ دی بای لیمټ stop limit دا ټول اپشن دي اوس ګورئ لمړی راځو د کراس او د آیسولیټډ فرق کوو اول اپشن چې د موږ سره ځکه د ټریډ نه مخکې موږ باید د اپشن وپېژنو کراس او چې د آیسولیټډ اپشن دي اوس تاسو باید کوم اپشن انتخاب کړئ تر څو تاسو فیوچر ټریډ تاسو وکړئ که تاسو چېرته کراس انتخاب کو چې انتخاب کو که تاسو چېرته کراس انتخاب کو نو کراس په ټریډ کې څه مفهوم لري ګوره کله چې تاسو فیوچر ټریډ کوئ نو تاسو باید اول د سپاټ مارکیټ ته فیوچر مارکیټ ته څنګه کوئ پیسې انتقال کوئ تاسو چې موبایل نه کې انسټال کو بس موبایل کې خامل اسانه طریقه ده صحیح ده موبایل کې خامل څنګه تاسو انتقال کوئ ګوره یو موږ سپاټ والټ ده صحیح ده د سپاټ بټن هم سره ده د سپاټ بټن تاسو دې کوم بټن پیسې انتقالوي فیوچر بټن تاسو پیسې انتقالوي
فرض کې په سپاټ کې تاسو سره $0 دي څومره دي $0 دي تاسو فیوچر ته څومره انتقال کړ 500 دا فیوچر ته انتقال کړ چې 500 د انتقال کړ 500 چې د پاتې شو دي 500 په سپاټ کې پاتې کنه دا تا د مغه والټ کې شکل کې معلومیږي ښه تاسو کله موبایل کې انسټال کړو تاسو ته ځکه خیمه تاسو کله موبایل پیسې واچوي تاسو یې مثال چې تاسو کله ټریډ کوئ دا د شکل لنډ یو آپشن ده په یو آپشن څخه ډایرکټ ټرانسفر کیږي ها ټرانسفر فرام فندینګ دی سپاٹ ټو فندینګ راځي دا سره راځي فیوچر ته راځي فندینګ دا سپاٹ فندینګ فیوچر دا درې آپشن دي سپاٹ نه ډایرکټ فیوچر څخه کوي انتقال وای خلاص خبر ختمه نو اوس کې چې تاسو آپشن کراس ان کړی وي چې ان کړی وي کراس آپشن تاسو ان کړی وي نو خبره چې کېږي اوس ګوره خبره دا چې چې دا مارکیټ سات طبيعت مطابق لاړه غټه باندې لاړه ښه خبر ده بیخي زبردست خبر ده کچیر د مارکیټ سره خلاف راو ورزيده او تا اس ال خنو سټاپ لاس دی خنو نو د کراس کار څه شه ده لکه څنګه چې ما ویل دلته کنه په 200 کې تاسو نه کړی دا واخس صحیح ده او لاندې راو ورزل ته کنه فرض د 500 راو ورزيده زرو کیو 500 راو ورزيده صاحب 500 ته وګورئ دام د نفري کله چې مارکیټ نور خطه زی مارکیټ نور خطه زی راضی سپاٹ مارکیټ نام څه کوي سپاٹ نه هم ستا پیسې خوري سپاٹ نه هم ستا پیسې خوري ټریډران څه کوي ټریډران ته په دې خاطر کاری چې دا مارکیټ پیسې وخوري هغه وایي دا اکاونټ څه کې ما سمرسته کوي شاید مارکیټ به دبره پورته شي چې مارکیټ به دبره پورته شي خبر ده بیا هم ته اندازه کې پروفټ کې جوړېدل شي خو کچیر ته مارکیټ راو ورزيده دام پوری دام سټاپ لاس دی مشکل نشته بیا سټاپ لاس کې مشکل بیا نشته بیا ٹھیک ده نو دې کې دا خبر ده خلک د احتیاط لپاره کوي چې مثال زما کوم مثلا شي پاتې به سپورټ بشي دا وتا خو سپورټ په صورت کې څنګه کیږي چې د مارکیټ نور راو ورځي دا مارکیټ دا مارکیټ ډیر په سختي پورته کیږي ها او چې ورځيږي یو دم مکمل را ورځيږي یو ډراپ کې چې ته مو د حیران پاتې شي ها چې مارکیټ کله ورځيږي خو کوي ډراپ په کوي ډراپ سره مطلب ستار سره ورځي اوس دا وګورم مثال دلته مارکیټ وګورم او ډایرکټ پیسې راځي شو وګورم دا کوم اپشن دا وګورم او ډایرکټ 500 دا دا ډیر مارکیټ ډراپ ډیر تیز کی ها ځکه خلک چې وی کنه خلک په کومه هیله باندې حسنه کوي ویرې شي وی داوان ویره ډیر خلک وسلي چې په یک مارکیټ ډراپ کې بس خل ډاری کېلا خرڅ کا الا خرڅ کا نو په دغه حساب باندې نو د کراس تاوان دا شته بیان نو کچې ته آیسولیټډ تاسو راشي څنګه شي تاسو آیسولیټډ راشي نو بیا څه کېږي نو بیا چې کوم اماونټ صاحب په دغه کې موجود تا په فیوچر کې ته په مغه ټریډ کولای شي کته به سټاپ لاس کې دی وتا تاوان مقدار به کې دی بس همدغه ستا پیسې دي او همدغه کته پورته کیږي چې ته مارکیټ راو ورځيږي هم ستا یوازې دغه پیسې لا منځي هغه نور پیسې ستا کار نه لري مستقیم هغه سره کوم لاسرسي نه لري ٹھیک شو वो क्या ना दे फ्यूचर के खूब पैसा लेवरेज पूरे फर्क के क्या ना सही था दास्ता लेवरेज पूरे फर्क के हाँ फ्यूचर के किसने की स्पॉट वाली इतनी बात नहीं हुई खास नहीं की फ्यूचर के उसमें आता है इतना लगा की मिसाल ताज़रा 500 रुपए दी सही ना
ته مثال په فیوچر کې دي ته چې ټریډ کې مستقیم دا ټول اچول کېږي دا د ډیوایډ کې بچی باندې بهتر دا پیسې ډیوایډ کې په لیوریج باندې بچی ډیوایډ کوي لیوریج سپارټ کې څنګه سپارټ کې موږ ټاکا ورته نه ما د 300 واخه ما د 300 واخه ما د 200 واخه په دې کې راشه نشته سود اکاؤنٹ کې په دې کې سوچ د اکاؤنٹ کې وي په لیوریج باندې کنټرولای دا بچی کنټرولای دا بس ګرنه یو څه کې ګرنه یو ته ما وایي او ته یا راشه ډیپند تا باندې کوي یو چې والز دا بس پینځم کې ته واچو لکه د موټر سایکل د خلاص سپیډ پکې موجود دی ګوره او ډیپند تا باندې کوي چې ته اوس فول سپیډ اخلي او کته متوسط سپیډ اخلي متوسط سپیډ مطابق تا متوسط حد تر سګړه راکیا او که فول سپیډ اخلي نو ګوره ستا پیسې نه کې تیل زر مصرف کیږي کنه په فول سپیډ کې څنګه دي تیل زر مصرف کیږي دلته هم سرعت هم زیات کیږي فاصله هم لاندې تیزه وریته کنه دا هم دا ډول ده دلته بس فرض دا ستا ایسلیټر د فاس کته سرعت ورکې ورته ګډه هم زر ورکې ورته او مصرف دې زر ایسلیټر مربوطه باندې کته چې زه په اول کې زما کته وځه په 50 سپیډ کې زما 50 کې زما ته خپل پیسې په چی کنټرولای په لیوریج کنټرولای ها مثال د خبر په فیوچر کې هم سره 500 دي کنه لیکن 200 وای 300 خبر اسټاپ لوس په جوړه شو سټاپ لاس کوم دي خاطر موږ ورکو کنه سټاپ لاس دیواله هم نه وي او کوئی دې چې 200 تاوان کې ډایرکټ بند کلوز ټریډ کیږي چې کی بیا ته ال تک کلوز ټریډ کیږي ټریډ بنديږي بیا او د چې دا ګرام برابر لاړ کله چې تاسو ته کوئی دې اوس نور علي بس پروفیټ ورو بس پروفیټ کې اوس راځو دا سلوس ته تشریح کوم څه دا ګور آیسولیټډ هم شو په کراس کې مو شو کنه دا کراس څه دا د کراس خبره موږ وکړه دا کراس کې ټول لیوریج دی ګوره چې دی د کراس خوا کې لیوریج دا او د آیسولیټډ خوا کې هم لیوریج دا لیوریج ما تاسو په بلند شکل تشریح کړه دا ګوره ټول لیوریج دا یو ایکس نه شروع کیږي یعنی مطلب دا چې کچې د بنبي یو واحد فرق کوي ته به 1 روپۍ ګټي که دو واحد فرق کوي ته به 2 روپۍ ګټي که منفي خوا ته ځي مثال امدا ډول باندې دا صحیح شو خو کته 15x کې اوس دا x امدا خبر ده ته مثال سپیډ زیاته ای د موټر سپیډ ته زیاته ای چې د موټر سپیډ زیاته ای فاصله خو زر ول کیږي نه یعنی پیسې زر ګټل کیږي تیل هم زر مصرفيږي نه کچې ته مثال لا تیل تاوان تاسو واخلئ کچې تاوان خاطر راځي ستا پیسې زر خوري دا اوس کې چې وګڼم موږ راځي موږ راځو تاوان او ګټل بارا کنه اوس په دې کې موږ دا سپیډ ډیر موږ په تاوان نه په ګټه دا تبن په تاوان باندې دا تاسو سپیډ بيخي اخلې ما 15x نه نهایي 15x کلاس 15x ډیر نارمل ټریډ د خپل د ټریډینګ خپل اصول هم دا 15x او کته مثال به ډیر کې مثال لالچ کې مخ کې زی وسره پیسو باندې خپل پیسې مطلب ټول په خطر کې دي نو بیا ډیپند تا به ستا په ارتباط لري چې مثال ته ډیر غټ زر غواړي ډیر تمام ممزر باندې صحیح ده فرض کړه سیده ها اوس ګره تبدل دی ها تاسو نو پیری څه دی او تاسو باندې مثال 200 دی دا فرض کړه هر یو واحد شیدا فرض کړه دولس سل واحد ده نو کدا یو فرض کې نو یو پیدا یا اوس مو شي یو ایکس دی یو دا به څه شي یو څه دوه شي نو کله چې ټکټ تاوان ته هم چې څه دې کوټی کنه کنه ځکه دا په ټکټ مقدار د باید سل واحد راکته شي سل واحد راکته کېدل د دې خبر نه وي په تحقیقات پس نه وایي سل واحد دې په ځخه کده کیږي نو راګوزي کې هم نه وی کېږي او کله چې مثال دا لاسچن لګي 10x کې د پیسې کې د بډای کې اوسرو ستا اوس کوی څنګه نه د مارکیټ چې روان ده نو دوی په ګټه باندې روان
دا به باندې 30 کې دا لوري دا 30 मतलब बस دا په ډیپند مارکیټ باندې کې نو تراو ورځي نه کوي بدلولا نشي عمر ګټن درکې دا نه چې کنه اوس مارکیټ ته تحلیل کا واچو خپل پیسې دا وګوره اوس دلته مثال مخ مارکیټ باید 10 واحد راځي شی وګنه سل واحد اوس مارکیټ په څو کې طالبان زوړي او 500 کې طالبان زوړي اوس لږ کې طالبان زوړي کنه اوس دا مارکیټ په لاسو کې طالبان زوړي سلو ګوره او 10 ګوره کله څه مدار زیاتې اوس کو کدا شل ایکس نو تاسو څنګه وایي په 15 واحد کې طالبان زوړي استاد دا کوم وایي ټول دې کې په هغه دې کې ډالر دی یو ډالر دی ډالر دی نو دې کې په ډالر نه دې کې په ډالر ټول ټوټي دی تا لوري یا بزنس کې روان کړه کنه میرا خو پته د مثال خبره سره سروي وکړه اوس کوئی نور هم دې روان دی دا لوري جام یو د دیش کې کنه سوال لوري ځا ډول هم شي چې ډیر هم اوس مثال د بازار یو ځان څخه په کته کې دوه چې ګوري په کته کې دوه باندې شو لوري سره کوي شي او به تنیم کلوز کولای شي به تنیم کلوز کولای شي لوري کمیږي ښه لورج به نیم کلوز کیږي نیم لورج باندې کیږي تا پیدا زې په ځنه شي کوموله بیا زې په ځای کنه کوي ته باندې نیم کلوز کوي نیم چې کلوز کو به کیږي بیا نه مطلب څه مطلب نیم ټریډ کلوز کولای شي پاتې خبره ورسره او نیم کلوز کولای شي نیم ټریډ یا شلف سره ټریډ کلوز کولای شي هغه اپشن راځي ښه به کلوزینګ کې مونږ وایو کلوزینګ کې اپشن راځي بیا مثلا ته کولای شي نیم سره ټریډ کلوز کې نیم پرې دی کولای شي دیش سره کلوز کې دیش سره پرې دی خدا د لیوریج مفهوم شلا هم مخ کې نه یو صحیح ده ګوره موږ تاسو اوس ټریډ نه کوو تاسو په دې مطمئن اوسئ ښه دا اوس فقط تاسو لا اپشن ټول تشریح کوو نه ته به ټریډ ته حاله دانګې چې کله ته ټول کورس ختم کړي پوه شوې دا خاطی خبر نه کنه مثلا دا به سبا به پیسې به کې ورځولې انډي والا بس به ولا اسنه موږ سرجي ما تاوان کړل دا باندې لپاره سره څه نه نشي کېږي اوس دې خرابوي نشي کولای تاوان کېږي په دې کې ښه تاسو په دې کې وای فلحال هیڅ شی نه کوي فلحال تاسو اکاونټ د سپاټ کې پیسې اچي واچوي 10 نو به تاسو کې نه نو به تاسو پرې دی منتظر پاتې شئ چې کله خو تاسو اکاونټ او تاسو مکمل کورس ختم کو د کورس ختمایش نه وروسته مثلا تاسو کولای شئ بیت ټریډینګ کې ځکه دې کې ډېر غټي اپشن دي دا ټول تحلیلونه په دې خاطر کې ته یو کلیک وکړي تاسو د یو کلیک لپاره دا ټول تحلیل را دا درې میاشتې کورس فقط د یو کلیک لپاره ده ته یو کلیک وکړي دې تر شا 3 میاشتې دي دا خوښ نه کیږي ها اوس دا خو مونږ تاسو ته وایو دغه شکل ده ته په دې نشنه وته ډېر اپشن دي نو دا د لیوریج مفهوم انډرسټاند لیوریج مفهوم به جند نو واس ډیپند تا باندې کوي کته اکاونټ کې ډېر پیسې لري او د ډېر تاوان وس لري نو بیا څنګه وکا نو بیا راشه او په دې باندې کلیک په خیر سره او بس ورځ په مخ کې چې دا د اوریج فرق دلته وګورو ټول 15 صحیح دي نه ګوره نو تا دا وسنه کی تا ته 15 ویا چندا ته کول شي چې خپل ک 15 ویا چندا کې نو ساس سره به بس څو واحد کې ختم شي یو اشاریه په یو اشاریه سو کې ختميږي ستاسو پیسې نو ستاسو هغه اکاونټ چې په سل واحدو کې ختمېده اوس چې راغی اوس دا یو واحد چې پورته کېږي تلم دوه ګډه راګرځا ښه یو واحد پورته کېږي ستا اکاونټ کې مستقیم یو سلو 15 ویډار کېږي ٹھیک شو او چې کته شو ورته کنه اکاونټ دا کنه اوس زه په ځای باندې ستام دومره پیسې لمنځه سي ها تا لورج 15 وې انتخاب چې لورج د 15 وې انتخاب کو لورج څه مده 15 وې ده کنه او دلته چې دی ښه نو بیا وراشي ته په مارکیټ کې واړې مثال ته واړې دلته ځای په ځای داسې کا واخلې څنګه وکي بس بای کا د څومره اپشن مثال بای خدا مارکیټ خپل قیمت ده صحیح ده مثال ولیکو ورته د 100 روپو تاسو پیسې دي فرض کا مثال ته غواړي د تاسو اکاونټ خبر ده ښه
تاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ دي مثال تاسو په اکاونټ کې 10,000 روپۍ دي د 10,000 روپۍ تاسو بي ام بي درکې ارته 8.4 بي ام بي به تاسو درکې درته د 10,000 روپۍ تاسو څنګه شو مخامخ شو دلته براشه ټیک پروفټ بسنګ کې ورته بیا ټیک پروفټ امدا ما تاسو څنګه خبره وکړه خیر هغه به سبب یو یوزا ممتاز پلاس پای تر رسیږي سبب خیر سره امدا بای به کو مارکیټ سټاپ لاس به وایو او مارکیټ نه به شروع کو صحیح ده په خیر سره لیوریج مو پیژند مشکل ونه لیوریج کې ها خیر په دې باندې چې تاسو پوه شئ اوسئ او